خوږو لیدونکو نن ویډیو کې درته ښایم چې نجونې د کوم ډول غږ لرونکي هلکان ډیر خوښوي. تمه ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ. نجونې په عموم کې هغه هلکان خوښوي چې د دروند یا لوړ غږ څښتن وي، خو اوس څېړنو د هغو نجونو لپاره د خطر زنګ غږولی شي دا ډول غږ لرونکي هلکان خوښوي. د چین هیواد د سوت ویست پوهنتون لخوا په یوې ترسره شوې څېړنه کې د هغه کسانو لپاره چې سګرټ نه څکي د ویلو لپاره څو جملې ورکړې او د یاد پوهنتون لخوا د دې جملو د فریکونسۍ یعنی زیرو بم ارزونه وشوه. له دې وروسته د همدې کسانو د میرمنو سره د دوی اړیکې هم د ارواپوهنې په میتودونو وارزولې. د څېړنو په پایله کې وموندل شوه هغه کسان چې د دروند یا لوړ غږ څښتنان وي ډیر امکان نه لري چې دوی د خپلو میرمنو ته وفادار وي او دا ډول کسان کولی شي خپلو میرمنو ته دوکه ورکړي. په څېړنو کې دا هم وموندل شوه چې هغه نارینه چې لوړ یا دروند غږ لري د هورمونونو کچه یې لوړه وي او ماشومان یې د ښې روغتیا لرونکي وي.